أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا أو يقينا المنغا نولو آل فرعونيال بالسنين پقحتن باندې ونقص من الثمرات او پکموالی دمیو باندې لعلهم يذكرون خامخا چې دوی پن واخلي نصیحت واخلي. په دې آیت کې د دې ځاینا دریم مقام شروع کیږي یوصل ودر شمایت پورې او په دې کې ذکر کوي نزول عذاب الله علی عدو موسی علیه السلام، نازل دل د عذاب د الله په دشمن د موسی علیه السلام باندې مع تکذیبه لموسی سراد تکذیب کولو د موسی علیه السلام. ولقد اخذنا او یقینا منگو نیولیو آل فرعونیان بسینین پقحتنو بانلی ونقص من الثمرات او پکموالی دمیو بانلی لعلهم يذكرون خامخا چې دوی پن واخلي. فإذا جاءتهم الحسنة پس کلا چې براغلا دوی ته فائدہ یعنی خوشحالی قالوا ویل بدوی لنا هذه زمونږ د پاره دا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کو برسیدلو دویتا تکلیف وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کو برسیدو دویتا تکلیف یطویروا بموسی ومن معه بدفالی بین ولا پا موسی علیہ السلام باندی ومن معه آسو کو چدد سربو الا خبردار انما طائرهم عند الله سپیر والد دی مقرر د الله د طرفا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي. فاذا جاءتهم الحسنه پس کله چې براغلا دوی ته فائدہ حسنه دای معرفه راوړه او سیئه دای نکره راوړه د دې وجه دا ده چې د حسنی یعنی ښه حالت راتللو دا بډیرو او د تکلیف راتللو دا با کله نا کله نو کله چې با خوشحالی رااله نو دوی به دا ویلو یره جی مونږه د دې لایقو دا ځکه مونږ باندې دا خوشحالی اغراله او مونږو د دې خوشحالی حقدار یو او دا به نه ویلو چې دا د الله تر طرف نه فضل دی دا د الله تر طرف نه رحمت دی نه جنا دا به نه ګڼل. او کله چې با س تکلیف براغه و ان تصيبهم سيئه او کو بار سیدلو دیتا تکلیف
یطیروا بموسی بدپالی به نیولا په موسی علیه السلام باندې یطیروا دار تطیر نه کله چې با په دی باندې مصیبتونه هغه برا ډیر شو نو دی بخپل بد عمل ته نسبت نه کولو دا به نه ویل چې زمنګ عمل هغه خراب دی دا مصیبت هغه په منګ باندې زمنګ د عمل د وجه نه راغې بلکې دا به ویلو يرجی داس پیرواله چې راغله دا د موسی علیه السلام د وجه نه راغله ده او د ملګرو د وجه نه راغله ده او بس دا مصیبتونه چې په موږ باندې شروع شوي دي نو دا د دې د وجه نه شروع شوي دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا طیرة فی الاسلام په اسلام کې بدپالی نیول هغه نشته ده دا خو زمون خلق دی الکا یره دا پلان کې ډیر سپیره ده کنه دا ډیر سپیره سړی ده الکا سپیرواله میرواله نشتا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چرته سپیرواله وي نو دا به پر دریو سيزونو کې وي یو په خزه کې او یو په اس کې او یو په کور کې خلی کې نو سپیرواله اغه نشتا یا د حدیث معنی دا ده چې سپیرواله د خزیدار چې اغا زبان درازي بد اخلاق یا بچی نه راوړي نو دا رخص سپیرواله دي د کور سپیرواله دار چې بتنګ وي یخنۍ کې پکې تکلیف او په ګرمۍ کې پکې تکلیف وي یا گاونډیانو اغه ناکاري او د اسو سپیرواله اغه دار چې د الله د رضا لپاره پاغه باندې سورلی نشي کوله ډېر زنانا اگر آلگی خواخیان رالگی انگیان دو تبایر جی تاسو سپیری بس تاسو چې د کور ته راغلی نو تاسو نه موږ څه خیر ونه لیدل نو دا غلطه خبره ده سپیرواله هغه نشته دی الا خبردار انما طائرهم عند الله خبردار سپیرواله د دوی مقرر وو د الله تر طرفا اے نصیبهم من العذاب وحظهم ینه دوی د عذابونو برخې د الله سره دی چې هغه په الله د دوی د ګناهونو د وجنا دار ولی په دی باندې همیشه د پاره باطل پرست خلق هغه د سپیروالي نسبت نیکانو خلقو ته کوي سورۃ یاسین وګورئ اتلسمو نمبر آیت مبارکه کې وای سورۃ یاسین کې 18 نمبر آیت مبارکه پای کې وګورئ قالوا ولاغي انا تطيرنا بكم یقینا مونږه بدپالین سپتا سبانی لئن لم تنتهوا کچره من نشوي لنرجمنکم خامخامون با سنگسار کړو تاسو لرا بلوچیانو پړه بروبا مولو ولا يمسنکم من عذاب الیم او خامخا او برسیږي تاسو ته زمونږ د طرفه عذاب دردناک قالوا ولغوی طائرکم معکم سپیرواله تاسو سره ده این ذکرتم آیت پانتا
آیا چې تاسو ته پندر کېدل شي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم د حد نه تیریدونکي قوم مسرفون الا انما طائرهم عند الله خبردار سپیرواله د دوی مقرر وو د الله د طرفا عند الله یعنی د الله تر طرف نه دی په تقدیر کې دی د سعید ابن جبیر او د محمد ابن المنکدر نه نقل لی چې د فرعون بادشاہي دا 300 کاله وا او ژوند 600 کاله او د په ژوند کې دو چرته مصیبت او تکلیف واغې نه ولیدل کده باندې یو ورځ چرته لګ راغلې وي یا پس تکلیف راغلې وي نبیا بده د ربوبیت او دعوه بینه کوله دا بینه ویل چې زرا بیما خو پده بدپالی په موسی علیه السلام باندې نیوله ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاتو د دوینا لا يعلمون نه پوهیږي ډیر د دوینا نه پوهیږي اکثر خلک چرته مصیبت راشي تکلیف راشي نو دا ظاهري اسباب وته کوي الکوي دا اور ولګي دا یره دار دی وجنه ولګي دا نه و چیرې منګه مسلمانانو ته تکلیف رسولې وو نو دا اور منګ باندې دا غي د عذاب راغی دا نه دا ګیس بڑاسو کو پلانکی شزداو کو پلانکی دا وکړه دا وې دا غي د وجنه نه دا په دې باندې نه پويږي وقالوا مهما تاتنا به اول بدی کم شی چې راوړې ده تا مونږ ته اغسو من آیتین سنخا لتسحرنا بیا چې ته جادو کې بمونږ باندې به پاغي سرا فما نحنو لك بمؤمنین پس نه یو مونږه تعالی را ایمانو راوړون کې پتا باندې ایمان نه راوړو وقالوا مهما تاتنا به دار دوی انتهایی زدو چې معجزې هغه ته جادو ویل او دا به ویل چې کته ار څومره دلایل راوړي کنه نو مونږه مانو نو مهما تاتنا به ان تاتنا بشیء یعنی کا چرتا مونږ ته هر نوع جادو راوړي هر نوع جادو راوړي ګوره د معجزې ته جادو وي یا ایما شی تاتینا به هر هغه شی چې ته مونږ ته راوړي نو مهما پمانه د یو شین لتسحرنا بها چې تو جادو کله په مونږ باندې بیا پاغي سرا سحر په معنا دا اړولو سره دی یعنی چې ته مونږ پاغي سرا مونږ د جادو په شانې تاثیر کې یعنی خپل دین ته واړې خپل دین لا یادا دا لتسحرنا بها یا پدی وجہ چې تپوانی پاغي سرا جادو کې جادو را باندې وکي نو بیا هم نه مانو فما نحنو لك بمؤمنین نیو مونږه تعالی را ایمان راوړون کې ولقد اخذنا او یقینا موږ نیولیو آل فرعونیان بسنین پقاحتون بانی ونقص من الثمرات پکموالی دمیو بانی لعلهم یذکرون خامخا چی دی پن واخلی
فاذا جاءتهم الحسنه پس کلا چې براغلا دوی ته فائدہ قالوا البدی لنا هذه دا زمونږ د پاره دا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کو برسیدلو دوی ته تکلیف یا طیروا بموسی بد پالی بین ولا په موسی علیہ السلام باندې ومن معه سوکو چې د سره الا خبردار انما طائرهم عند الله اسپرواله دې مقرر و د الله د طرفا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي وقالوا والبدی مهما تاتنا به کم شی چراوړې رتا مونږ من آیت سنخال تسحرنا بها چې تجادو کې بهمانه بها پاغي سرا پما نحنو لك بمؤمنین پتنیو مونږ تعالی ایمان راوړون کی اللهم قوینا فرضا